वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। نو سوال دا دی چې حقیقه او وضحیه په یو څاروي کې د دواړو نیت کول او دواړه جمع کول. یو سړي نه حقیقه د بچي پاتې وي او د قربانۍ د په ورځ باندې په یو څاروي کې هم نیت د حقیقي کوي، هم پکې نیت د قربانۍ کوي. په دې باره کې د اهل علم اختلاف دی. جمهور اهل علم هغې دا وایي چې دا صحیح نه ده. بعض حنابله او احناف هغه د دې قایل دي چې دا نیت پکې صحیح دی. راجحه خبره دا ده، اولا خبره دا ده، غوره او احتیاط هم په دې کې دی چې دا هر یو ځان له مقصود لذاته دی، یعنی حقیقه ځان له مقصود ده او قرباني ځان له. هر یو تقرب او د هر یو دپاره سبب هم جدا جدا دی. د قربانۍ دپاره جدا سبب دی، فدا عن النفس دی، او د وزې دغه دپاره عقیقې دپاره سبب چې دی هغه مولود پیدایش د ماشوم دی. دا نعمت د باندې الله کړو، سببونه هم جدا دي، اوقات هم جدا دي، مقاصد هر یو مقصود لذاته ځان له مستقل شی دی، لہذا یو د بل لپاره نه کافي کیږي. وضحیه پکار ده چې ځان له وشي، حقیقه ځان له وشي. او دغه بعض اهل علم دي صرف دې باره کې څه قیاسات وایي، څه نص ورسره نشته. جمع دپاره ځان له مستقل یو نص پکار دی چې دا دواړه په سړی په یو نیت باندې هم په یو څاروي کې هم نیت د قربانۍ وکړي او هم پکې نیت د عقیقې وکړي. نو دې دپاره څه نصوص پکار دي، ځکه دا هر یو مقصود ذاتي ځان لري او د هر یو دپاره سبب هم جدا دی او هغې صرف قیاسات کوي په دې باب کې. او بل دا دی چې ګوره اکثر خلک غټ مالونه په قربانۍ کې ذبح کوي، غوا، غویې، اوښ، میخه وغیره. دې باندې خو دغه د عقیقه نه کېږي. عقیقې دپاره خو احادیثو کې ورکوټې مال راغلی دی، ګډ دی، چیلې دی، دا ذبح کول دي. او چرته صحیح حدیث کې داسې نه دي راغلی چې غټ مال باندې سړی عقیقه وکړي. کوم روایت چې دی نه هغه موضوعي دی، کمزوری دی، په هغې کې کذاب راوي دي. لہذا دا جمع کول نه دي پکار، احتیاط په دې کې.